فیلډ مارشل سید عاصم منیر لخوا د پیښور دوره کړې شوې ده. د پاک فوج ترجمان ادارې لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي دي چې فیلډ مارشل عاصم منیر لخوا قبایلي مشرانو سره ملاقات شوی او قبایلي جرګې ته وینا کړې ده. فیلډ مارشل عاصم منیر جرګې ته خپل وینا کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا ولس په خاصه توګه قبایلي ولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې لا زواله قرباني ورکړي دي. هغه ویل چې پاکستان او افغانستان دواړه ګاونډي ملکونه دي او پاکستان هر ګاونډي سره بهتر تعلقات غواړي. فیلډ مارشل عاصم منیر لخوا د پیښور دوره کړې شوې ده. د پاک فوج ترجمان ادارې لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي دي چې فیلډ مارشل عاصم منیر لخوا قبایلي مشرانو سره ملاقات شوی او قبایلي جرګې ته وینا کړې ده. فیلډ مارشل عاصم منیر جرګې ته وینا کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا ولس په خاصه توګه قبایلي ولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې لا زواله قرباني ورکړي دي. هغه ویل چې پاکستان افغانستان دواړه ګاونډي ملکونه دي او پاکستان هر ګاونډي سره بهتر تعلقات غواړي.